شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. د صدو نه د سیندونو خوا کې اوسو، د صدو نه د سیندونو خوا کې اوسو، خو زمونږ فصلونه اوس هم په باران دي. د صدو نه د سیندونو خوا کې اوسو، خو زمونږ فصلونه اوس هم په باران دي. داسې ښکاري چې رښتونه خلک ډېر دی، د دنیا خلک له ژبې اویزان دي. السلام علیکم ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو. د پښتو ادب یو بل زرنده ستوری تاسو کتلی شئ، ادبي پروګرام دی. جان بهادر لالا مونږ سره میلمه دی، د کام قلم صدر. د هغې نه به د هغې د ژوند او پند په اړه پوښتنې لرو او کلامونه به ترې اورو. جان بهادر لالا السلام علیکم او په خپل پروګرام کې درته په خیر راغلی وایم. ډېره مننه کیسر خاکي صاحب او ستاسو چینل یو جان مننه چې موږ له دعوت راکړو. ډېره مننه جي، دا ستاسو حق دی، موږ به تکلیف درکوو تاسو به. ډېره مننه راځئ جي. ډېره مننه. او یو غزل راته جي وړاندې کوئ او بالکل صاحب یو غزل به درته وړاندې کوم. جي ارشاد. تصور صاحب خو راته چې کوم جذباتي غونته کې وینا وکړه، زه به راته غیر جذباتي لږ وکړم. اوکې جي اوکې ارشاد. خود غرضی کې الفتونه په زوال شي، په خلوص لکه خسنې هر دیوال شي. واه 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 واه. چې زما په لمن ولګي نو داغ شي، چې زما په لمن ولګي نو داغ شي، چې دا ستا په زنه ولګي نو خال شي، چې دا ستا په زنه ولګي نو خال شي. دا کمزوری زړه به څنګه ورته ټینګ شي، دا کمزوری زړه به څنګه ورته ټینګ شي، چې پر ورته جلال او هم جمال شي، چې پر ورته جلال او هم جمال شي. سر خوړلي انتظارات څومره ګرانې، سر خوړلي انتظارات څومره ګرانې، یو لحظه اوږده لکه د کال شي. منګه داسې چمکي اوسو اے ملګرو، منګه داسې چمکي اوسو اے ملګرو، عجیبه دا مینه هم پکې جنجال شي. دا بیا ووایه کاکا جي. منګه داسې چمکي اوسو اے ملګرو، منګه داسې چمکي اوسو اے ملګرو، عجیبه دا مینه هم پکې جنجال شي، عجیبه دا مینه هم پکې جنجال شي. نوې کول به د سوري لاندې ناست وي، نوې کول به د سوري لاندې ناست وي، دې پټي کې که د امنا بوټې نال شي. دا بیا ووایه کاکا جي. نوې کول به د سوري لاندې ناست وي، نوې کول به د سوري لاندې ناست وي، دې پټي کې که د امنا بوټې نال شي، چې څه علم او هنر ورسره نه وي، چې څه علم او هنر ورسره نه وي، هغه قام به څه زرخیزه څه خوشحال شي، هغه قام به څه خیره ده څه خوشحال شي. او اخیری شعر دی چې ارشاد ارشاد. ژوند خو ځان له هم تېرېږي مانر والا، ژوند خو ځان له هم تېرېږي مانر والا، چې د بل د پاره تېر شي
نو کمال شي ډېر ښکلی ډېر چې د بل د پاره تیر شي نو کمال شي مننه ډېره مننه د کمال ترنم وکړه جان بهادر لالا د قام قلم صدر بیا ورته خواست کوو بل غزل یې خو ښه ګڼي اجازت غواړو د دې ترنم تصور صاحب راله وینه بې ځایه کړې وه خو هغه جان بهادر لالا په ځای کړه تر یو بل ښې ویډیو پورې موږ اجازت غواړو د لوی الله په امان